السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې جوړ او خوشحاله به یاستئ او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ. ګرانو ملګرو، د پښتو ژبې پخوانی او مشهور سندرغاړي او اوسنی تبلیغي شاسوار خپلې ښځې پرېښی دی او هغه هم په خپله ښځه طلاقه کړې ده. شاسوار په فیسبوک کې په یو لایف ویډیو کې وویل چې هغه په بټخیله کې و او ښځه یې خپل پلار کره تللې وه چې په پېښور کې اوسیږي. هغه وایي چې په دوکه یې کور ته راغوښتی و او ورته یې وویل چې ماشومان دې په وروستي ځل وګوره او نور دلته را نه شي. شاسوار خان وایي چې د هغه زوی یې ښځې له ځان سره بیولی دی او د غېږې ماشومه لور یې ورته راغورځولې ده چې دا له ځان سره بوځنه. شاسوار خان همداراز په لایف ویډیو کې 3 ځله د طلاق کلمات تکرار کړه او وی ویل چې زما ټول مینوال دې په دې ګواه وي چې ما خپله ښځه طلاق کړه. شاسوار خان وایي چې زه سندرغاړی وم او که اوس هر څه یم او زما د ماشومانو ژوند زما ښځې تباه کړ. شاسوار خان په دغه ویډیو کې په خپلو ملګرو هم نیوکه وکړه او وی ویل چې د هغه ملګرو په هغه ننګ ونه کړ. د یادونې وړ ده چې شاسوار خان د پښتو ژبې مشهور سندرغاړی و. 2 کاله مخکې د موسیقۍ نړۍ سره مخه ښه وکړه او تبلیغ لاره یې اختیار کړه. څو میاشتې مخکې شاسوار خان بیا په یوه ویډیو کې وویل چې هغه غواړي یو ځل بیا د هنر نړۍ ته راشي، خو وروسته یې بیا وویل چې له یادې ویډیو یې هدف دا و چې نعتیه کلامونه او قوالي به وایي. شاسوار خان په ځینو ویډیوګانو کې د خپل سخت ژوند په اړه هم خلکو ته معلومات ورکړي وو او ویلي وو چې په دې وختونو کې پرې ډېر سخت حالات تیریږي او د هغه پوښتنه هیچا ونه کړه. شاسوار خان په خپلو ځینو وروستیو ویډیوګانو کې دا هم ویلي دي چې یوه یتیم خانه یې هم جوړه کړې ده چېرته چې یتیمان ماشومان پکې دي او هغوی ته پکې زده کړې هم ورکول کیږي. شاسوار خان چې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول په فیسبوک ډیره فعاله و، د خپلې رسمي فیسبوک پاڼې څخه یې خپل ټول عکسونه او ویډیوګانې هم ډیلیټ کړي دي، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې ولې دا کار کړی ده. محترمو دوستانو، که ویډیو مو پوره کتلی وي نو هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. دلته موږ هره ورځ تاسو لپاره داسې معلوماتي ویډیوګانې راوړو. تر بلې ویډیو موږ ته اجازت راکړئ. د الله پامان.